پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي څه دپاره سیاست کوي. دلته موږ ته معلومه ده چې پښتانه په دې ملک کې د یو محکوم په حیثیت باندې ژوند تیروي، د یو سیکنډ کلاس سیټیزن. که زه ووایم چې سیکنډ به هم نه وي، سیکنډ خو بیا هم د انسان درجه ورته حاصله وي. پښتنو ته نن په دې ملک کې د انسان درجه نه ده حاصله. زمونږ مقصد، زمونږ غرض دا دی چې پښتانه به په دې ملک کې د سیالۍ په بنیاد باندې ژوند تیروي. څنګه چې یو بل سړی په دې ملک کې ژوند تیروي، هغه حیثیت به زما وي، زه به هماغه شانتې سیال یم او هماغه شانتې د انسان حیثیت به مې څنګه چې د فیصل آباد د سړي وي، څنګه چې د ملتان د سړي وي، څنګه چې د لاهور د سړي وي. اوس دغه مې غرض دی، دغه مې د سیاسي پارټۍ غرض دی او دغه غرض دپاره مونږ دا لوستونکي راپارولو دپاره دلته راغلي یو چې ملګري، که ته دلته ډېره غټه نه غټه ډګري والې، که دلته نه ته ډاکټریټ وکړې، که دلته نه ته پوسټ ډاک وکړې، که دلته نه ته MBBS وکړې یا په انجینیرنګ کې یو لویه ډګري والې، خو چې تر څو پورې د قام سیال نه تر هغې پورې به تم نه سیال. چې تر څو پورې د قام حیثیت نی، والله بالله که تا رانه خپل حیثیت پیدا کو. دلته مونږ دا لوست دې دپاره کوو چې په دې معاشره کې، په دې ټولنه کې زمونږ یو حیثیت جوړ شي، زمونږ یو مقام وي، خو هغه مقام زمونږ په خاورو کې خاورې شي. کله چې مونږ د دې ځای نه لاړ شو او په اسلام آباد کې زما یو ډاکټر ودرېږي، اول ته ورپورې د لنډ خاوند خندا کوي، د هغه په اردو ویلو پورې خندا کوي، د هغه ډګری پورې خندا کوي، د هغه په قام پورې خندا کوي. کله چې زما قام پورې څوک خاندي، نو زه د نن د دې تور کوټ خاوند یم، زما د دې تور کوټ هېڅ فایده نشته. چې زما قام پورې خلک خاندي، ما پورې به خلک خاندي.